امریکا کې چې کم اور لګېدلی دی هغه اور خو نور هم سیوا شلو په ریسکیو نه مري په هلیکاپټر یې بهسیره ګرځي هلیکاپټر باندې نه مري او دا اور داسې تیز روان دی دا اور بازارونو ته ورسېدل او بالکل دیني خلکو کورونه پاخه کورونو وسوځېدل په دې اور کې الله پاک یو عذاب دی په دې امریکا باندې راغلی دی او ځکه چې دی مسلمانانو سره ډېر زیات ظلمونه کړي دي د اسرائیلو سره مدد کولو او د وسلې او د هغه فلسطین باندې هغه مسلمان شلو نو دا الله پاک دې ته اوس وښودله الله پاک دې باندې اوس کوم غضب راوستلو اور غضب راوستلو الله پاک هغه غضب راوستی شي او دا اور لا نور هم روان دی او دې باندې څو خوشحاله شوي د کوم مسلمانان هغه کمنټ کې لازمي خپله رایې راکړه او ځکه چې یو ډېر مسلمانان خوشحاله شوي دي ځکه دې هغه سره ظلم کړی دی په مسلمانانو سره او نو دا ویډیو مخکې ما ورسې لازمي شریک کړئ او دا لا اور نور معلومات هم در کوم چې نور اور سیوا کېږي او روان دی ډېر زیات په تیز ځای باندې روان دی خلک ځایونه پرېښودل بازارونه خلک راووتل ځکه چې لا اور روان دی غذاب دی دې باندې غذاب را شروع دی نو ما تاسو سره دا ویډیو شریک کوم دی او